السلام علیکم ګرانو کتونکو 2026 دی 14 اگست رانیزې شوی بالکل 4-5 ورځې پاتې دي. تاسو کولی شئ په دې 4-5 ورځو کې خپل سکل دغه کوي او په یوټیوب او په ټیک ټاک باندې ځان مخکې کوي. تاسو کتلی شئ په ټیک ټاک باندې د 4-5 ویډیو اپلوډ کړي دي 14 اگست په اړه کې نو دومره لایکونه او دومره دغې اخیستې دي. دا بله ایډي ده تاسو کتلی شئ دم 18 ویډیوګانې اپلوډ کړي او په لکونو ویوز او په زرونو ویوز پرې راغلي. چلو دا طریقه درته زه درښایم چې څنګه به داسې ویډیوګانې جوړو څنګه چې تاسو ته ما مخکې وښودله. را به شو پلی سټور ته. پلی سټور کې به دلته موږ سرچ وکړو ګوګل جیمینای. صحیح شوه که نه ګوګل جیمینای چې موږ سرچ کړو تاسو ته به بره په دې اپ ورډ باندې ښکاري ګوګل جیمینای دغه دا راغلی تاسو به په دغې کلیک وکړئ. دا شکل دی ما ډاونلوډ کړی خو زه اوس اپډیټ کوم. زه تاسو ته لږ نور هم دغه کوم نو زه د اپډیټ کوم تاسو به انسټال کړئ. صحیح شو که نه اپډیټ کولو نه بعد به تاسو ته داسې پیج اوپن شي. صحیح شو د خپل جیمیل سره به لاګین کړئ. زه دلته په اردو کې دې ته لیکم میرے لیے ایک بهترین ویډیو پرامپٹ دو. تاسو یې ته په خپله خوښه باندې لیکلی شئ. زه ورته لیکم تاکہ میں اس سے ایک بهترین اے آئی ویډیو بناؤ جانوروں کے بارے لکه زناورو باره کې جوړوم یو شعر مشري اور اس کے ساتھ جنگل کی اور جانور ہے اور وہ پاکستانی شعر ہے لکه هغه پاکستانی شعر دی تاسو ته چې څنګه ما په مخکې ویډیو کې ورښودو اور وہ جانور بھی پاکستان کا ہے لکه د هغه ځناور چې کوم دی هغه هم د پاکستان دی. وہ انڈیا کے جانوروں سے لڑ رہا ہے صحیح شو که لڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ بندوق بھی ہے اور پاکستانی جانور کو پتہ دو اور انڈیا کے جانوروں کو شکست دے. بس سمپل په دې باندې به کلیک کوئ. دا به ماته دلته پرامپټ راکړي. دا د انګلیش والا پرامپټ به د دې ځای نه موږ کاپي کړو. زه تاسو ته ښایم د انګلیش والا پرامپټ به د دې ځای نه کاپي کوئ ځکه چې په انګلیش باندې لږه ښه پوهېږي جیمینای نو د دې ځای نه به دا کاپي کړو. صحیح شوه او بیرته به دا به لرې کړو واپس او بیرته به جیمینای ته راشو. دا د ما ډاونلوډ کړی او دلته به تاسو ته ښکاري په کریټ ویډیو باندې به اوس کلیک وکړو. صحیح شوه که نه او هغه دغه هم چې کاپي کړی و هغه به پیسټ کړو دلته لږ وخت کې به ستاسو ویډیو جنریټ شي. دا زموږ ویډیو جنریټر ډېر په ایزي طریقې سره دا پروسس کېږي. زر ترته لاړ شئ او د خپل یوټیوب او د ټیک ټاک اکاونټونه پې مونیټایز کړئ. والسلام.